داسې خو په دنیا کې ډېر کارونه دي چې ګران دي، لکه د ښځو دپاره ویښته سنبالول، د سړو دپاره خپله کمره پاکول او بیا خپل عادتونه بدلول. دا د دنیا د ټولو نه ګران کار دی. نن زه په یو داسې کتاب خبرې کوم چې نوم یې دی The 7 Habits of Highly Effective People. هغه 7 عادتونه چې د کامیابو خلکو په ژوند کې موندلی شي. په دې کې د ټولو نه اولنی دی Be proactive. هغه خلک چې چابک وي، د وخت نه مخکې ځان تیار ساتي. په دې کتاب کې یو ډېر ښکلی مثال لیکلی دی. که ته غواړې چې پوه شې چې تا څنګه ژوند تیر کړی دی، نو کله هم چې ته مقبرې ته د یوې جنازې سره روان یې، څه لږ وخت دپاره دا سوچ وکړه چې په دې کټ کې ته پروت یې او دا خلک چې کومې خبرې کوي دا په تا پسې کوي. نو تاسو به ډېر خلک داسې لیدلي وي، د یو نه بل نه تپوس کوي، یاره ته خو د جنازو کار نه کوې، دا نن څنګه راغلی؟ نن ارامي ورته څه وایي؟ وایي پرېږده د خپل لاس یې ورخښ کړم چې راپانه سي. د دې مطلب دا دی تا ښه ژوند تېر کړی نه دی. ښه خلک هم مري، د هغه په جنازه کې ګڼه هم وي، ډېر خلک د هغه په باره کې لګیا هم وي، یاره وایي کیلی پې شاړ شو که نه. دا خو د کتاب مثال شو. اوس به راشو خپل ځان کې به وګورو موږ څنګه خلک یو. موږ یو ریاکټیو، جذباتیان یو، زموږ څه پلان نه وي، موږ د مخکې نه ځان تیار نشو ساتلی. زه به تاسو له یو ورکوټه شان مثال درکړم او یو میاشت بعد به یو یا 15 ورځې بعد به یو بوزم. په 19 اګست د افغانستان د استقلال ورځ وه. په 14 اګست د مطالعې پاکستان مطابق چې موږ د هندوانو نه ازادي حاصله کړې وه. زه نه یم ګورئ مطالعې پاکستان وایي. تاسو څه ولیدل؟ ما چې څه لیدلي هغه تاسو لیدلي نه. هر سړي په 500 روپۍ په 1000 روپۍ جنډې واغستی وه، بیا یې په 50,000 او په 10,000 خپل ګاډي ډیکوریټ کړل. صحیح ده. صحابه تشپه په پېښور او په جلال آباد او په کابل کې ده یو پینګاری رغو. موږ سوچ کړی چې په 20 اګست باندې به د دې څیزونو څه پیدا وي. که تاسو وایئ چې دا د وطن سره مینه ده، د خاورې سره مینه ده، نو شاید چې تاسو دا سوچ کوئ. که پروئکټیو خلک وی، هغو به څنګه سوچ کوو؟ هغو به داسې سوچ کوو چې یاره موږ ته د ټولو نه غټه خطره څه ده؟ دې خاورې ته د څه نه خطره ده؟ پلیستیک. نو هم په دغه ورځ به راغونډ شي او پلیستک په دې خلکو راټولول چې موږ ونې لیدل په نظر را نقلو. پلیستک که تاسو نالۍ ته ویشتی دی، که مو خوړ ته ویشتی دی، که مو سیند ته ویشتی دی، او په دې ورځو کې په دې لږو ورځو کې هر یو ځای نه د سیلاب شکل ښکاره کېږي او راځي. ولې؟ چې یو خو موږ دغه ځایونو کې د اوبو په ځای قبضه اچولي ده او بل ورته ګندګي ولو. نو که تاسو د خاورې سره مینه کولی او تاسو پروئکټیو وی، نو تاسو به په دقې 14 اګست په 19 اګست به تاسو صفایانې کولې. دې ته وایي د خاورې سره مینه. که تاسو خامخا دا غوښتل چې موږ په دې وطن مین یو، دا خاوره زموږ ده، موږ له په دې فخر هم پکار دی، غرور پې هم پکار دی، نو تاسو به ونې نالې کړی وی. تاسو دا ویډیو بنده کوئ. زه 3 سکنډه در کوم، داسې ساه راکږئ. تاسو ووایئ چې ستاسو د هوا صفا ده، هغه تازګي کله چې سهار سړی وختي پاسي که نه، په دغه ټایم کې ګاډي نه وي، د هر سره د مانځه په ټایم چې تاسو پاسئ، هغه کم لوګي او دوړې هر سړي چې دی هغه لږ تم شوي وي، ناستې وي. په دغه ټایم کې دا ساه ولې سړي ته دومره په سړي خلګي که نه، دا هوا دغه وجه وي. نو تاسو به ونې نالولې. په کم پروئکټیو خلک چې کم ځای ژوند کوي، د هغو که بچی کېږي د هغه د په نوم باندې ونه نالئ، که واده کوي ونه نالئ، که د سکول نه ګریجویټ کېږي یا د کالج یونیورسټۍ نه ونه نالئ، یا که په دې ملکونو کې وي او تاله د دې ځي دغه درکوي، نیشنلټي درکوي، بیا هم یو بوټی درکوي چې ته کله بوټی نال کړي او دا خپلې زیلې خښې کړي، نو ستا به د دې خاورې سره هلو مینه او مضبوطوالی رغېږي. ته هلو په دې خاوره باندې غرور کولی شي، فخر کولی شي. د دې د بچ کېدو، د دې سره چې څوک زیاتی کولی د هغو خلاف د ودرېدو توان به په هلو پته کې راځي. نو دا پروئکټیو کم خلک او ریاکټیو کم وو.
په دې باندې ما خبرې وکړې. نور شپږ کم عادتونه چې دي په هغې به یو بله ویډیو راغوم. تر هغې بېمباق.